أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سورة البقرة واتیا نمبر آیات ته. مخکې آیاتونو خباسات د بنی اسرائیل شروع. د آیاتونو کې هم بعضی خباستونو د بنی اسرائیل ته اشاره کوي چې حاصل دی دا دی چې بنی اسرائیل کې تکذیب د انبیاء علیهم السلام موجودو. د بعضی انبیاء علیهم السلام تکذیب به کولو، او بل دا چې د الله رب العالمین انبیاء او پیغمبران به وژل. چا باندې به چې وسه رسیدله د هغه قتل به کولو، چا باندې به چې وسه نه رسیدله د هغې تکذیب به کولو، هغه به یې دروغجن ګڼل. ولقد آتینا موسی الکتاب، ولقد او یقینا آتینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب، مراد د کتاب نه تورات دی. وقفینا او پر لپسې رالیږلي موږ من بعده وروسته د هغې نه بالرسل رسولانو. وآتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره دلیلونه معجزات هم ورکړي. د تفصیل به راشي وروسته. مختلف معجزات الله رب العالمین عیسی علیه السلام ته ورکړو. وایدناه مضبوط کړو موږ هغه لره بروح القدس په روح پاک سره، مراد تینا جبریل علیه السلام دی. افکلما جاءکم رسول، افکلما یا پس هر کله جاءکم چرا بوړو تاسو ته رسول یو رسول بما هغه مسلې لا تهوا چې نه به خوښول انفسکم نفسونو ستاسې استکبرتم تاسې به لویي وکړه. ففریقا نو یوه ډله کذبتم دروغجنه به کړه تاسې، وفریقا او بله ډله تقتلون وژله به تاسې. بعضې انبیا علیهم السلام او د حق داعیان چې وس به پې باندې رسېدله نو هغه به یې وژل، او چې چا باندې به وس نه رسېدل نو هغه به یې تکذیب وکړلو، هغه به یې دروغجنه وګڼله. وقالو قلوبنا غلف، دې کې اوس علت ذکر کوي ولې دا تکذیب کولو. ځکه دوی ویلې چې بس مونږ لوی علما یو که نه، زمونږ نه پویه څوک نشته دی نور. وقالو وایي دوی قلوبنا زړونه زمونږ چې دي غلفن هغه ډک دي د علم نه، د علم نه ډک دي. دویمه معنا دا ده وقالو وایي دوی قلوبنا زړونه زمونږ چې دي غلفن په پردو کې دي، ستا د خبرونه په پردو کې دي. نه بل لعنهم الله، بلکې لعنت کړی الله تعالی په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون، پس لږ کسان د دوی نه ایمان راوړي. ولما جاءهم کتاب من عند الله، ایت کریمه کې د دوی قبیح صفت ذکر کوي چې پیغمبر یې ښه پېژندلو ولیکن سره د دین ایمان پې باندې نه راوړلو. ولما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله د طرفه د الله نه. کتاب نه مراد دلته قرآن کریم دی. مصدقون چې تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو معهم چې دوی سره دي. وکانو او دوی من قبل مخکې دینه یستفتحون طلب د فتح به یې کوه علی الذین په مقابله د هغه کسانو کې کفرو چې کفر یې کړی و. مقصد دا دی چې مخکې دینه چې نبی صلی الله علیه وسلم راشي نو دی یهودیانو به طلب د فتح کولو په هغه کسانو باندې چې هغوی کفر کړی، معنا دا چې عامیان دي. د عامو امیانو کفارو سره به چې د یهودیانو جنګ راتللو نو دوی به ویلې چې زر د آخري نبي به راشي مونږ به د هغوی سره ملګري یو، نو بیا به تاسو سره جنګ کوو، په تاسې باندې به زمونږ غلبه حاصلېږي. نو مخکې دینه به طلب د فتح کولو، خو چې کله راغی نو بیا پې باندې کفر وکړلو. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه عرفو چې دوی پېژندلو کفرو کفر یې وکړلو به په هغې سره. فلعنت الله، نو لعنت د الله تعالی دی علی الکافرین په داسې کافرانو، داسې خلکو باندې د الله لعنت وي. بئس ما اشتروا به انفسهم، آیت کریمه کې اوس بل قباحت د دوی ذکر کوي چې هغه حسد او کینې دي. حسد او کینې دوی کې موجود دي.
بئس ما بد دی هغه څیز اشتروا چې دوی خرڅ کړي دي به په هغې سره انفسهم ځانونه خپل ان یکفرو چې کفر کوي دوی بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی بغیاً د وجې د ضد نه د وجې د حسد او د کینې او د ضدونو نه ان ينزل الله چې نازلوي الله تعالی من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء په چا باندې چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه فباءوا پس اخته شول دوی بغضب په غضب علی غضب د پاسه د بل غضب یو غضب خدا او چې په عیسی علیه السلام باندې کفر وکړلو دویم غضب دا چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکړلو او داسې نور مختلف اقوال اهل علم ذکر کړي دي وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب د سپکونکې وروسته آیت کریمه کې اوس زجر ورکوي دوی ته چې دوی به د ایمان دعوه کوله نو الله رب العالمین ورته وایي چې تاسې د ایمان دعوه کوئ نو تاسې انبیا ولې وژل واذا قیل او کله چې وویلی شي لهم دوی ته امنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله رب العالمین قالو دوی وی نؤمنو منګ ایمان لرو بما په هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په مونږ باندې ویکفرون او دوی کفر کوي بما وراءه په هغه چې سوا د دین دی د دې کتاب نه چې سوا دی په هغه باندې بیا کفر کوي وهو الحق او حال دا دی چې هغه حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونه معهم چې دوی سره دي قل ورته ووایه پیغمبره فلم تقتلون نو پس ولی وجل تاسې انبیاء الله انبیاء د الله رب العالمین من قبل مخکې دینا ان کنتم مؤمنین که یی تاسو مؤمنین ایمان لرونکي که تاسې مؤمنان یاستئ نو تاسې انبیاء علیهم الصلاة والسلام ولی وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون د آیتونو کې موس خواصتونه د دوی ذکر کوي چې هغه سخی په عبادت باندې نیول دي ولقد جاءكم یقینا راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره دلیلونو ښکاره احکام راوړو ادارنګ معجزات هم ښکاره وو ثم اتخذتم العجل بيون ولو تاسیس خلال په عبادت من بعده ورسته تللو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسې ظلم کولو ظلم کوونکي وي تاسې ځکه شرک هم کولو او شرک لوی ظلم دی وإذا أخذنا ميثاقكم کې بل خواصت د دوی چې لوزونه ماتول او د الله رب العالمین د کتاب نه اعراض کول وإذا أخذنا او کله چې واخیستلو موږ میثاقکم پوخ لوز تاسې نه ورفعنا او پورتم کړلو فوقکم د پاسه د ستاسې تور غره خذو دینه مخکې قلنا پټ دی موږ ورته ویلي خذو ونیسئ ما هغه آتیناکم چې درکړي دي موږ تاسې ته بقوت په کوشش سره واسمعو او واورئ په قبلولو سره قالو دوی ویلي سمعنا موږ واورېدلو وعصینا او نه منو موږه په ژبه باندې ویلي چې واورېدلو نو بېرته یې په زړونو کې ویلي چې نه منو یا دا دی چې غر پې باندې پورته شولو نو ویلي چې سمعنا منو یا او چې غر تېنه الله رب العالمین لرې کړو نو بیا ویلي چې عصینا نه منو واشربوا او ګډوډ شوی دی فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل ورته ووایه بئس ما بد دی هغه څه یأمرکم چې امر کوي تاسې ته به په هغې سره ایمانکم ایمان ستاسې ان کنتم مؤمنین که یاستئ تاسې ایمان لرونکي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دا اوس تتمه د مخکې خطابات او د مخکې خواصتونو د دوی ده او دا په اعلان د مباهلې سره ذکر کوي دوی به تخصیص د جنت د ځان دپاره کولو او ځان به د الله رب العالمین احبا او ابنا ګڼل نو دې ته چې دی چیلنج د مباهلې ورکولی کېږي چې راشئ که دا جنت یوازې د ستاسې پورې خاص وي راسئ په دروغجنو خلکو باندې به د مرګ تمنا وکړو هغې دپاره به مرګ وغواړو الله رب العالمین فرمایي چې دا مباهله دوی هېڅکله نه کوي قل ته ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخرة ان کانت کوي لکم د ستاسې دپاره الدار الاخرة کور رستنی معنا دا د جنت د ستاسې دپاره وي عند الله په نزد د الله خالصتا یوازې من دون الناس سوا د خلکو نه د نورو خلکو نه سوا یوازې ستاسې دپاره وي فتمنوا الموت نو وغواړئ مرګ
په دروغجنو باندې، یعنی په طریقه د مباهلې باندې مرګ وغواړئ په دروغجنو. ان کنتم صادقین، که یاستئ تاسې رښتیني. ولن یتمنوه، او چیرې دوی نه غواړي مرګ ابدا همیشه، بما قدمت، په سبب د هغه عملونو قدمت چې مخکې لېږلي دي ایدیهم لاسونو د دوی. والله علیم بالظالمین، والله والله تعالی علیم پوهه ذات دی بالظالمین په ظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرکوا، دا خو پرېږده چې دوی مرګ وغواړي، بلکې دوی په ژوند د دنیا باندې دومره حرصناک دي چې دوی تمنا کوي چې زموږ د 1000 کاله عمر شي. ولتجدنهم، او خامخا وبمومې ته دوی احرص الناس ډېر حرصناک د خلکو نه علی حیات په ژوند دنیوي. ومن الذین، او دا کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی، یودو غواړي احدهم یو د دوی نه لو یعمرو چې عمر ورکړی شي 1000 سنه 1000 کاله 1000 کاله عمر ورکړی شي. وما هو، او نه دی دغه عمر بمزحزحه بچ کوونکې د هغې لره من العذاب د عذاب نه، ان یعمره که عمر ورکړی شي. والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي، دوی چې څه کوي الله په هغې باندې لیدونکی دی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. د آیت نه وروسته اوس بعضې شبهات د یهودو او د هغې جوابات کېږي، او حاصل د دې شبهاتو دا دی چې د جبریل علیه السلام باره کې دوی شبهه کوله چې دې پیغمبر ته وحي جبریل راوړي، که بل ملایک راوړل نو موږ به ایمان نه وړی وی. نو الله رب العالمین جواب کوي چې څوک د جبریل دشمنی کوي نو دا خو د الله رب العالمین دشمنی کوي، ځکه دی خو د هغه په اجازه باندې وحی راوړي. دارنګه وروسته به سلیمان علیه السلام په باره کې شبهه راشي چې دی سحر ته کفر وي، او حال دا دی چې دا د سلیمان علیه السلام عمل دی، پیغمبر ته کافر وي. او دارنګه په باره د هاروت او د ماروت کې به شبهه راشي، د صفا او د مروه په باره کې به شبهه راشي، او داسې نور. قل ورته ووایه پیغمبره من کان عدوا لجبریل، څوک چې وي دشمن د جبریل علیه السلام نو بس هغه هلاک او تباه دی. فإنه، پس دی جبریل علیه السلام خو نزله نازل کړی دا قرآن علی قلبک په زړه ستا باندې باذن الله، په حکم د الله تعالی باندې. دی خو چې دا وحی راوړي د الله په حکم یې راوړي. مصدقا، تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو بین یدیه چې مخکې دی نه دي، وهدن او هدایت دی، و بشرا او زیری دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. من کان څوک چې وي عدوا لله دشمن د الله تعالی، وملائکته او د ملائکو د الله تعالی، ورسوله او د رسولانو د الله، وجبریل او د جبریل علیه السلام، ومیکال او د میکائیل علیه السلام. فإن الله، نو یقینا الله تعالی عدو للکافرین دشمن دی د کافرانو، د خلق کافران دی او الله داسې کافرانو دشمن دی. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، د دې آیات تعلق هم د مخکې سره دی چې جبریل علیه السلام خو آیات بینات راوړي دي، ښکاره دلایل، نو دې نه انکار نه کوي مګر فساق خلق. ولقد انزلنا، یقینا نازل کړي دي مونږ الیک تا ته آیات بینات، آیاتونه ښکاره مضمون والا. وما یکفر بها، او کفر نه کوي په هغې سره الا الفاسقون مګر نافرمانه خلک. او کلما عاهدوا عهدا، د آیاتونو کې اوس زجرونه ورکوي د یهودیانو ته، یو زجر په نقص د عهد باندې چې دوی لوزونه ماتوي همیشه دپاره. او کلما آیا او هر کله عاهدو چې لوزو کې دوی عهدا لوز، نبذه نو مات کې هغې لره فریق یوه ډله منهم د دوی نه، بل اکثرهم بلکې اکثره د دوی نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي، اکثره د دوی نه ایمان نه راوړي. ولما جاءهم، او هر کله چې راغی دوی ته رسول من عند الله د طرفه د الله نه، مصدق تصدیق کوونکی لما دا کتابونو معهم چې دوی سره دي، نو نبذا وغورځولو فریق یوې ډلې من الذین دا کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب، تورات ورته ورکړی شوی دی. څه شی وغورځو؟ کتاب الله، کتاب د الله یې وغورځو، وراء ظهورهم، وروسته د شاګانو خپلو نه، معنا دا د عمل یې پې باندې پرېښودلو. کأنهم گویا کې دوی لا یعلمون نه پوهېږي، ځان نیامین خلک جوړ کړل. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، د آیت نه وروسته اوس جواب د بلې شبهې کوي، او حاصل د دې شبهې دا دی
چې دوی به ویل ګوره وی دا سحر ته کفر وی او حال دا دی چې دا عمل د سلیمان علیه السلام او سلیمان علیه السلام بادشاهي وی په سحر باندې چلوله او د دې لنډه واقعه داسې وه سلیمان علیه السلام په وخت کې د سحر چرچه ډېره زیاته وه نو هغه شیطانان راونیول د هغې کتابونه یې راواخیستل او هغه د خپل تخت لاندې دفن کړل او شیطانان یې وتړل کله چې سلیمان علیه السلام وفات شولو نو شیطانان راغلل او د خلکو ته ویل چې سلیمان علیه السلام دا بادشاهي په سحر باندې چلوله او دلیل یې دا دی چې د تخت لاندې وګورئ وی د سحر کتابونه وی نو هغه کتابونه یې راواخیستل خلکو ته یې وښودل چې دا د سلیمان علیه السلام بادشاهي په سحر چلوله الله رب العالمین د دې رد کوي سلیمان علیه السلام دا کفر نه و کړی دا کفر شیطانانو کړی چې خلکو ته تعلیم د سحر ورکولو واتبعوا او دوی روان شو ما د هغه څه پسې تتلو شیاطینو چې لوسته به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهي د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمانو او کفر نه و کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کولو یعلمون الناس السحر چې خود به الناس خلقو ته سحر جادو به خلقو ته ورښودلو آیات دلیل شو په دې باندې چې د سحر تعلیم ورکول خلقو ته یا د سحر تصدیق کول او د سحر زده کړه دغه ټول کفر دی نو الله جواب د شبهې وکړو چې دا کفر شیطانانو کړی او دا سلیمان علیه السلام نو کړی وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دې جمله کې اوس جواب د بلې شبهې کوي او حاصل د شبهې دا دی چې دوی به ویلې وایي دا پیغمبر سحر ته کفر وایي او حال دا دی چې دغه سحر خو یې الله رب العالمین په ملایکو باندې نازل کړی الله جواب کوي چې ملایکې د یو امتحان دپاره رالیږلی شوي وي هغوی به د سحر او د نورو شرعي الفاظو تمیز خلکو ته کولو چې دا سحر دی ګوره او دا شرعي الفاظ دي دا سحر مه کوئ او دا کفر مه کوئ هغوی د یو امتحان دپاره رالیږلی شوي وي خو دوی به رالګېدل هماغه د سحر الفاظ به یې د ملایکو نه زده کول وما انزل او هغه څه چې نازل کړی شوي و علی الملکین په دوو ملایکو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت یو نوم هاروت بل ماروت وما يعلمان او دې دواړو به ښودنه نه کوله من احد هیڅ یو تن ته حتی تر دې پورې یقولا چې وبه ویلې انما یقینا نحن موږ چې یو فتنة د ستاسې دپاره امتحان یو فلا تکفر تاسې کفر مه کوئ پس د کولو د دې الفاظو پس د کولو د دې جادو فیتعلمون پس دوی بس د کول منهما د دې دواړو نه ما هغه یفرقون چې جدایي به یې راوستله به په هغې سره بین المرء په مابین د سړي و زوجه او د ښځې د هغې کې وما هم بضارین او نو دوی بضارین ضرر ورکوونکي نقصان ورکوونکي به په دې سره من احد هیڅ یو تن ته الا باذن الله مگر په اذن د الله د اجازت نه بغیر ګوره په دې باندې چاته ضرر نشو ورکولی ویتعلمون او دوی بس د کولو ما هغه څه یضرهم چې ضرر به یې ورکولو دوی ته ولا ینفعهم او هېڅ فایده به یې نه ورکوله ولقد علموا او یقینا دوی پوهېدل لمن اشتراه خامخا چا چې واخیستلو د سحر او جادو لره ما له نه به وي د ده لره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق څه حصه ولبئس ما شروا او خامخا ډېر بد دی ما هغه شرو چې دوی خرڅ کړي دي به په هغې سره انفسهم نفسونه خپله ځانونه یې چې پرې خرڅ کړي دي هغه ډېر بد دی لو کانو یعلمون که دوی پوهېدلی ولو انهم آمنو د آیت کې اوس ترغیب د ایمان او تقوا ته ولو انهم که چېرته دوی آمنو ایمان راوړی وی واتقو او ځان یې ساتلی وی د شرک او د جادونه لمثوبة خامخا بدله من عند الله د طرفه د الله نه خیر دا ډېر غوره ده لو کانو یعلمون که دوی پوهېدلی چیرې أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك